د جنگ اور مړ شو. نور دا اور مه بلوئ، دا اور که بل کوي ټول افغانان در سره مخالف دي. اوس معافه درته کړې ده، راځئ دلته کښېنئ، په دا ملک کې خپلې شپې تېروئ. هغه عزت چې په خپل ملک کې لري د بل په ملک کې نه لري. د کافر په ملک کې تاسو عزت نه لري. ولې ځان بې عزته کوئ؟ نه ستا زوی لري، نه ستا کورنۍ لري، نه ته لرې. راسه په دې ملک کې کښېنه، موږ حساب نه در سره کوو، خو لیکن په شرارت به لاس نه وایې، دسیسې به نه جوړوې، امن به نه خرابوې. که دې امن خراب کوي بیا د دې عمومي مصلحت له مخې بیا به مجازات کېږي. او زموږ ملک چې دی زموږ د اسلام شعار دی چې موږ و د خپلو مخالفینو ته چې په جنګ کې را سره ولاړو سختې خوش کړي وو، زخمیان کړي وو، شهیدان کړي، هغو ته معافه وکړه. یعنې د دې اراده نه لرو چې چا څه انتقام واخلو، ولو کې وژل یم یو او حق مو هم دی چې نیوایه. نو د بل مسلمان په حق کې به کله بده اراده ولرو، یا د ملت د یو وګړي په حق کې به څنګه د ظلم اراده ولرو؟ دا ډېره بعیده ده. که زموږ د ملک ګاونډیان دي دا دې هېڅ احساس نه کوي چې موږ به د دې په حق کې بده اراده لرو. موږ هېڅ بده اراده نه لرو. موږ اسلام د سلامتیا نوم دی، سلامتیا غواړو، امن غواړو، صلح غواړو، آرام ژوند غواړو، اسلامي نظام غواړو. بس دا ټول واضح شیان دي. نه د بل په اشاره باندې کار کوو، نه د بل په قومنده باندې کار کوو، په خپله اراده مستقل یو. که پرېکړه را سره کوي، څوک خبرې را سره کوي، په ډاډه زړه دې را سره وکړي چې موږ ورسره وکړه، هغه مو خبره ده. داسې نه چې موږ په بل تناو پورې تړلي یو، دوی را باندې بې باوره دي چې نن به یوه خبره راته وکړي، هغه تړلی تناو به بیا بل څه وایي. موږ د هېڅ چا په تناو نه یو تړلی، موږ مستقل یو. رب جل جلاله مو دې داسې مستقل وساتي، خپلواک یو، رب جل جلاله مو دې وساتي. دې ټول ملت ته مې دا خواست دی چې نور دا تفرقې خبرې پرېږدي، نور دا یوه جزیه خبره مو راخستې، نو نارې سره شروع وي، یو یې پر یوه سر ګرځي، بل یې پر بل سره ګرځي. افهام ته پنبه سره وکړو. رب جل جلاله عجیبه موقع راوستلې، دا موقع در سره ولاړه نه شي، داسې په ناچیزه شي باندې در سره خراب نه شي. دا نظام سره ودرېږي، تفاهم سره وکړئ، سره کښېنئ، علما یاست، مجاهدین، د حاکمان. او بل موږ یوه خبره درته کوم چې موږ د سره حاکمان یو نه، موږ خادمان یو. حکم خو الله کړی دی، هغه خبره خلاصه سوې ده. زموږ شریعت کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، حنفي فقه، دا زموږ نظام، دا ټول خلاص شوي دي. موږ چې هره فیصله کوو، که په محکمه کې فیصله کوو، هغه جزیه را نقل کوو، هغه پخوا جوړه سوې ده. هسې خادمان یو. نو موږ خادمان د شریعت یو. الله دې دا شریعت مخدوم وګرځوي په دې افغانستان کې. ورونو زه خو تاسو ته نصیحت نه کوم، هسې یو یاداوري او مذاکره وه. دغه د علماو غونډه وه. خدای تعالی جل جلاله سبب د ټولو مسلمانانو د مغفرت وګرځي. رب جل جلاله ته دې شفیع کوو چې یا الله د دې په برکت پر دغه سرزمین د افغانستان باندې اسلامي نظام راولي، د دغه علماو په برکت. علماو ما ته ویله، وایي داسې یو موږ به په دا ولایتو کې یو غونډه راوغواړو چې د دې امارت تر شا درېږو. دا نن کافران چې د دې امارت موږ په رسمیت نه پېژنو، بله نه کوو، موږ بیعت کوو، بس ناره پورته کوو. دا د دوی محبت دی. دا امارت ټول مسلمانان ورسره محبت دی. کافر نه خوشحاله کېږي، کافر خو جلا ارادې دي. نو بیا دوی ته ما وویله، د شورا کې ملګرو ته ما د علماو داسې خبره، دوی هم ورسره دلچسپي درلوده، هو دا وشي. خو دا چې داسې پراګنده کېږي د دې امنیت مسله وغیره، نو بیا مو وویل چې دا به موږ به صرف د امنیت طریقه ور برابره کړو، نوره غونډه د علماو ده. بیا نو چې مال په کندهار کې بیا وکړو، دی ویل یا په کابل کې. ما نو ښه دی، خو کابل کې بیا نو ته به څه کوې؟ مال دا خو نو په اجنډا کې نشته، خو به د هغه غونډه به هلته وي. ویا دا خبره به نه وي. اما ښه دی. نو مې دا لته ورته وویل، ما زه علماو ته درځم، دا د علماو د مجلس کې د اجر په نیت باندې درځم، دا سفر کوم. نو راغلی یم په دغه نیت ومه
چې په دې د علماو په دې مجلس کې شرکت وکم د ثواب په نیت باندې راغلی یم د اجر په نیت باندې راغلی یم دې ته ما وله که په بدخشان کې هم پسې ورځم که په نورستان کې جوړوي هم پسې ورځم که په کابل کې جوړوي هم پسې ورځم هر ځای چې خو زه په علماو پسې ځم دا د علماو په غونډه کې شرکت کوم نو دا د الله لوی فضل وسو چې دا سعادت مو په برخه سو الله جل جلاله دې ستاسو د ټولو دا ناستې دا په توجه باندې د دې علماو د تقریرونو د نصیحتونو اورېدل دې الله جل جلاله درڅخه قبول کړي نور خبرې به پرېږدم الله جل جلاله دې تاسو ته خیر درکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة